السلام علیکم مینوالو یو ځل بیا ډېر وخت پس او په دې خپل پیج باندې تاسو ته مخ په مخ باندې دا ما سره په ډومبي ځل باندې زموږ ډېر ګران رور دی ډېر ګران ملګری قابل او تکړه زلمی دی او ښه لیک کوي نوی نوی لیک کوي شهسوار صاحب او ما سره سملاسته ولید تاسو ما سره مخکې هم لیدلی پروګرامونه سره زموږ آی ټي ډېر ښه ایکسپرټ دی عمران او ډېر کمزوری دی ډېر داسې نری وچ غوندې دی خو په آی ټي کې غټه بلا ده تاسو ټول ته ویلکم وایم شهسوار وروره په ډومبي ځل تاسو ته ویلکم وایم او الله مو بار بار راوله مینوالو د تیر اختر مبارکي در کومه پس وجوهاتو باندې موږ د دې اختر ته پروګرام ونه کړی شو هغې بخښنه غواړم یو خو ګرمي هم ډېره زیاته ده بل مصروفیات هم داسې وو چې بس فارغ ورته نه شو خو اوس او ولید او عمران دا ذمهواري اخیستې ده چې منظر صاحب داسې نشي کېدی چې ټوله دنیا ته افرې کوي درخواستونه درته کوي ته اوري ته ګوري او ته چینل دې بندي کړي دي او پیجونه دې بند کړي دي او بس ګډې وډې معاملې دې شروع کړي دي نو مینوالو زما چینل چې کوم دی یوټیوب باندې هغه به اکټیو وي انشاءالله په یې باندې به زما په هفته کې 2 پروګرامونه راځي تاسو دا بالکل سبسکرایب کړئ نو پیج به انشاءالله اکټیو وي او موږ به خپل کوشش کوو چې انشاءالله که الله پاک ته خوښه وي او د الله پاک مرضي وي نو موږ به دا چینل او دا پیج د دوی په توسط سره د دې ملګرو په توسط سره دا مخکې بوځو انشاءالله اذان دی یو منټ وګورو دغه خبرې وې چې تاسو سره ما شیر کړي او انشاءالله باقاعده به پروګرام راځي تاسو به ګورئ او په یې به خبرې اترې کوو او اوس راځم د کلام طرف ته نو ما سره شهسوار ورور ناست دی او ملمه دی حق سیوا دی نو شهسوار ورور تاسو په اجازت سره یو کلام نه به شروع کوم ارشاد جی ډېره مننه ډېره مهرباني وایي ګل زمانه وغواړئ سپرلي راکوي ګل زمانه وغواړئ سپرلي راکوي شنبه مازدیګر خو رنګیني راکوي واه 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 زبردست ما د نمایش قرباني ونه کړه ما ته د اختر مبارکي راکوي ما د نمایش قربانیونه کړه ما د نمایش قربانیونه کړه ما ته د اختر مبارکي راکوي ژوند به درته وښایم چې څنګه وي بس خو قاتلانو زندګي راکوي زبردست ارشاد مکرر جی ژوند به درته وښایم چې څنګه وي بس خو قاتلانو زندګي راکوي زم در سره دار رمه په شا نه یم لاسو کې خو ماته هم غلطي راکوي زبردست ډېره مننه جي ډېره مننه او سانده یم کېدی شي چې سندره شم سانده یم کېدی شي چې سندره شم څوک خو د بنګړو نه موسیقي راکوي او حق د پښتون غواړمه مجرم خو یم پړی به زه درکم خو پانسي راکوي زبردست حق د پښتون غواړم حق د پښتون غواړمه مجرم خو یم پړی به زه درکم خو پانسي راکوي ټیک ده که لاسونه مې زنځیر کې دي سا د اخیستو خو ازادي راکوي زبردست ټیک ده که لاسونه مې زنځیر کې دي سا د اخیستو خو ازادي راکوي کور سوځوم تاسو ته رڼا کوم اوس خو ماچسو ګورئ لرګي راکوي کور سوځوم تاسو ته رڼا کوم اوس خو ماچسو ګورئ لرګي راکوي کټ خو مې اوچت په اوږو باسئ کټ خو مې اوچت په اوږو باسئ یخ هلکه په مرګ خو ترقي راکوي او نن زما چوپال ته را روانه ده هلی ګاونډیانو سپیلني راکوي نن زما چوپال ته را روانه ده هلی ګاونډیانو سپیلني راکوي امن به په سټام لیکلی درکمه تاسو څو خو سره لیوني راکوي امن به په سټام لیکلی درکمه تاسو څو خو سره لیوني راکوي او بیا د نړۍ ټوله په یو صف کې شي ما ته د کابل یو څو سړي راکوي بیا د نړۍ ټوله په یو صف کې شي ما ته د کابل یو څو سړي راکوي او ویني به منظر ور باندې وشیندي باغ ته ایماندار غوندې مالي راکوي ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مننه جي یو بل کلام اجازت وغواړم او هغه هغه ته ډالۍ کوم هغه نومونه ما لیکلي دي ځان سره بخښنې سره ځکه چې ډېر ملګري وي اکثر رانه پکې پاتې کیږي نو بالکل عارف سر نه شروع کوم خیر دی زمونږ یو ډېر خوږ ملګری دی په دوبۍ کې نعیم افغان رو ډېر پښتون سړی دی او زه وایم که داسې یو څو پښتانه نور شي نو انشاءالله بیا زمونږ هېڅ کمی نشته دی هغه واړه واړه ماشومان دي زما ډېر مینهوال دي او اکثر پلار ته وایي چې یاره هغه کاکا به کله راځي په موبایل باندې نو هغوی ته به دا کلام ډالۍ کوم نوید افغان ډېر ماشوم دی مروه او سلما اماوري او واړه واړه ماشومان دي زما مینهوال دي حضرت علي او حضرت علي یوسفزی
حضرت علی یوسف زی رور څنګه ټیک ټاک رور بالکل به کلام ډالای کوم یاسین احمد پنجاب دی یا اسلام آباد کې ژوند کوي ها او د پښتون نه جی دا اچھا هغه ته بیا رسول ډالای کوم اردو والا ټیک ده اچھا او مهران یوسف زی مهران یوسف زی زمونږ د کلي دی سوړو ډېر غټ مینوال بالکل دی هغه مهران یوسف زی رور دا دی ډالۍ اچھا مهران یوسف زی څنګه یې خې ټیک ټاک خیر دی تا ته هم ډالای کوم بالکل ضرور عقیل ریحان وہ پنجاب کے اچھا اس کو بات کے وکم انشاءاللہ ٹھیک دا اور بلال عارف چوپان دا په بیلجیم بلال عارف چوپان ستاسو نمبر راغې بالکل ته ډالای کوم الله د خصاته او دې سره سره زموږ په دې 400 کې یو ملګری دی تواب خاکسار صاحب تاسو هم ډالای کوم په کینیډا کې زما یو ډېر خوږ رور دی الهام یاسینی صاحب او په کینیډا کې ژوند کوي دغه یو رور دی هلال جان یاسینی صاحب هغه په دوبۍ کې ژوند کوي دوی ته هم ډالای کوم تاسو په اجازت سره وی پت غیرت د شال او د شملو سره بس کوي پت غیرت د شال او د شملو سره بس کوي بل ته سلامي شي خو پښتو سره بس کوي مونږ بزرونه صبر کومنم چې بیا به ناراضو فکر خو بس تاسو وی بنگړو سره بس کوي خور خو به قتلیږي یا به بل ته پسوره کیږي خور خو به قتلیږي یا به بل ته پسوره کیږي ټیک ته خو د خرم رتنو سره بس کوي زبردست خور خو به قتلیږي یا به بل ته پسوره کیږي ټیک ته خو د خرم رتنو سره بس کوي ډیر ظالم بادشاه دی خدای د ټولو حیا وساته ما سره دا غم د چې جامو سره بس کوي زکه باغی نشم د لوهار بچی به خاوري خوري زکه باغی نشم د لوهار بچی به خاوري خوري زکه هم حق پریدم زولنو سره بس کوي ناستی د وجود تګي وحشیان په انتظار ورتا خپل چې نواجنای بچو سره بس کوي زبردست ډیره مهرباني جی او لږه مو د پس په دې مخ چون شي کرخي شي کار چې ته وا نخله ننګو سره بس کوي دا خو خپاکیږي ما ساتلی تاسو مونږ ته دي دا خو خپاکیږي ما ساتلی تاسو مونږ ته دي مونږ ملنګي پریدونو سپو سره بس کوي زبردست او تاسو چې د نورو کتابونو احکامات منئ تاسو چې د نورو کتابونو احکامات منئ راشئ نو د دیشو سپارو سره بس کوي ما نه مشر م جوړوي ځکه ستاسو مشر شم خلک د پراډو د بنگلو سره بس کوي زبردست ما نه مشر م جوړوي ځکه ستاسو مشر شم خلک د پراډو د بنگلو سره بس کوي دا خو یو منظر دی که منظر در نه انکار وکړو مړه نو د تور مشاهدو سره بس کوي نجمینوالو تر بل پروګرام غواړو اجازه السلام علیکم